سلامونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړي. دواړو مشرانو د ژر تر ژره او بې له ځنډه د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل پر اړتیا بحث کړی. د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بیا پیل شوه. سرچینې وایي چې حکومت تېره ورځ د طالبانو 103 زندانیان خوشي کړي او دغه لړۍ به راتلونکي څو ورځې دوام پیدا کړي. حامد کرزي د ملي مصالحې عالي شورا جوړېدو په اړه د عبدالله د دریځ ملاتړ وکړ. کرزي ویلي ډاډمن دی چې د ټولنې ټولو قشرونو سره پراخې مشورې د یوې ټول شمولي شورا د جوړېدو سبب کیږي. بریتانیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه کړې. په کابل کې د دغه هیواد سفارت د یوې خبرپاڼې له لارې وروستۍ هدفي وژنې او د تاوتریخوالي دوام غندلی دی او د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم د لیکلو طرحه تایید کړه. حکومت دا پریکړه وروسته تر هغې کوي چې ګڼو ښځینه فعالانو په پیژند پاڼو کې د مور د نوم لیکلو غوښتنه کړې وه.